افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره روانه لوبلړۍ یو په یو مساوي کړه. افغان لوبډلې د شل ورځې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې په زړه پورې توپ اچونه ایرلند ته ماتې ورکړه. د لوبې په چې افغانستان وګټله او راشد خان د لوبغاړو وضعیت ته په کتو لومړی توپوهنه غوره کړه. افغانستان د تیرې لوبې په څیر یو ځل بیا د توپوهنې بیکاره پیل درلود او په پاور پلی کې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل. رحمان الله ګربز په 3، ابراهیم جدران په 5، عظمت الله عمرزی او محمد اسحاق په 0 منډو وسوځېدل. په لومړیو کې پر افغان لوبډلې خورا ډیر فشار راغی او د منډو جوړولو تمه ترې پرې شوه، خو له پاور پلی وروسته محمد نبي او صدیق اتل د لوبې لوری بدل کړ او مړې هیلې یې راژوندۍ کړې. محمد نبي او صدیق اتل چټکه ملګرتیا جوړه کړه. نبي 9.50 او اتل 15 منډې وکړې. دواړو افغانستان یو ښه ځای ته ورساوه، د هدف په جوړولو کې ستر رول ولوباوه او د ټولې لوبډلې مسؤلیت یې پر خپله غاړه واخیست. افغانستان د نبي او اتل په غوره توپوهنې ایرلند ته 153 منډې هدف ورکړ. د ایرلند لپاره مارک ادیر او جوش لرل غوره توپ اچونه وکړه. ادیر 3 او لرل 2 وکټې واخیستې. په همدې حال کې ایرلند د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې هم چټک پیل واخیست او د بریا لپاره یې ارادې قوي وې. د ایرلند لپاره انډریو بلبرني، ګریټ ډیلني او پاول سټرلینګ ډېرې چټکې منډې جوړې کړې، خو د افغانستان جادوګرو توپ اچوونکو د ایرلند د منډو جوړولو مخه ډپ کړه او د بریا ارادې یې ورکمزورې کړې. ننګیال خروټي او راشد خان د تل په څیر په خپلې غوره توپ اچونې د کرکټ نړۍ حیرانه کړه. ننګیال له پاور پلی وروسته د ایرلندي لوبغاړو د سوځولو لړۍ پیل کړه او راشد خان پای ته ورسوله. دواړو د افغانستان د بریا لپاره د مینوالو هیلې راوټوکولې او په بریا کې ستر رول ادا کړ. ننګیال خروټي په 4 اورونو کې د 23 منډو په ورکولو 2، راشد خان د 14 منډو په ورکولو 4 او نبي او فضل حق فاروقي یو لوبغاړی وسوځاوه. په لومړیو کې د افغانستان له توپوهنې سره د ایرلند د توپوهنې له پرتله کولو داسې تمه نه کېده چې ګواکې افغان لوبډله لوبه وګټي او یا له خپل هدف دفاع وکړي، خو دا یې د توپ اچونې جادو ده چې په هره لوبه کې د بایلي لوری بریا ته رااړوي. په دې سره ایرلند او افغانستان شل ورځې لوبلړۍ یو په یو مساوي کړه او د ګټونکي لوري د معلومولو لپاره یې نن ماښام بیا سره معلوموي.